وای زما د ورپسې یې پاسه که نه داسې راته لکه د مازدیګانو نیغ پروتې پاسه تبو برباد کړه چیرې جرابي په شان خلو وازه کړی ډېر بدې ښکارې کلاګانې صرف ښځې سره خوند کوي دا راته ووایه چې په ده څه چل شوي دی همدا ورپسې دا حقه لار ده ډېر ښه خلک په دې لار باندې لاړ تیر شو تېرېږي به نو دا جلاګانې پرېږده او پاسه دا ګاونډیان مره پورې خاندي دا ګور کپن بندوبست ولا وکړه مړ نه دی نو چې منډې نو بیا سري د خدای بې انصافه یعنې خدای بې انصافه ګرمۍ والي د لوډ شیډینګ د لاسه بېهوشه دی یوه ګنټه بجلي وي او 15 ګنټې بجلي نه که خدای بېرته سیم د فیډر وباسي زما برباد زما نو خورې په سر درکړو تا خو د پوندارۍ کیسه دې جوړه کړه زه اوس څه وکړم ویمه بېهوشه دی اوښ کې راوستل بس ټیک شو ښه اوس به دې اوښ کې راولم ښه وروته Oh no! ¡Hala! ¡Vigila, hala! ¡Ay, oh, ma! السلام علیکم کاکا بخیر موبایل راکه یو رینګ پې کومه وایم کاکا خفه نشي دا وګورې چارج پکې نشته نو چې چارج پکې نشته نو خدای دې خوار که خو ایستې وغورځوه که نه کور کې یا کاکا خبره دې صحیح ده خو بجلي نشته د بجلۍ د لاسه پکې چارج نشم اچولی د بجلۍ د لاسه خو زمونږ ټولې غوښې څښا شوې خدای دې د بجلو والا تباه کړي امین امین خدای دې د دې بجلو والا بیخ وباسي مړې کړو بیخ وباسي غوښې خو څښا شوې بس زه لاړم کاکا بدلته سپو مو ته یې واچوه هغه به بیماري شي بجلی برانوس لاړه شي مه راکړه که نه بجلی برانه لاړه شي مه کوه که نه بجلی برانه لاړه شي مه کوه که نه بجلی برانه لاړه شي بجلی برانه لاړه شي مه راکړه که نه بجلی برانه لاړه شي مه راکړه که نه بجلی برانه لاړه شي بجلی برانه لاړه شي مه راکړه که نه بجلی برانه لاړه شي مه راکړه که نه بجلی برانه لاړه شي خدای ته وګوره بجلی برانه لاړه شي مه راکړه که نه بجلی برانه لاړه شي او نو وای خدایا بچ پکې وایه بیا د خیره بجلي لاړه او نو زما خیال مې جوړې بیا پاڼه وړه لالا بل والا بل راغلی د دې ښه مړه نه چې بل لا پسې راوړي بچ پکې وایه 10,000 روپۍ یا د خدای بې انصافه نو په میاشت کې خو 10 ګنټې بجلي ني او 10,000 روپۍ راپسې رالېږلي دي بچ پکې وایه راشه که تودېږي اوس یې خوند وکړه سبا کوو څه کېږي نو څه کېږي نه که نه بجلي نشته او بل لا پسې 10,000 روپۍ راغلي دي تو خو هم دا ټک نه یې یاره وایم دا بجلو والا خو دې خدای ماله په ګوتو راولي چې وجنم یې او که نه بجلی والا راغلی بار بچ پکې وایه دا چې وپسې بس وس لالا داسې راځه وای دې کې خو زه ښکارم یو تصویر خو یې وته دا ښه ظالم دی یا لکه نه دا راته ووایه که نه چې ما په ټوله میاشت کې 10 ګنټې بجلي نه بله کړې ځکه چې تاسو لوډ شیډینګ کوئ او راپسې 10,000 روپۍ بل راغې بچ پکې وایه یاروره دا خو چې کوم دی که نه زما کار نه دی زه خو صرف ما سره د شمار میټرې دي زه هغې ته ګورم زما صرف تصویر ویستل دي بچ پکې وایه ته ما ته تصویر وښایه دا بچ پکې وایه دا خو د نیمګړې تصویر ایسته کوي یاره جینو بیا لکه موږ ته مسله جوړېږي که نه موږ ته خو صرف کورونه شمارې و میټر یې شمارې په روغ تصویر راپسې مه راوړېږي د خدای بې انصافه نو بیرونه ته په توپ موږ پسې راوړي چې د هغې ته ریډینګ وانخلې ته قصه وانخلې نو موږ پسې بچي نو ریډینګ ته په توپ به موږ پسې بل راوړي دا خو د مشترانو کار زما کار خو نه زما خو صرف تصویر ویستل دي جي که نه دی کې خو لکه زما څه کار نشته راشه وایم بچ پکې وایه چپ پې نه لګو ویې لګوه وایم غوږ کې دا که بچي ویښه بچ پکې وایه ویښه ویې لګوه تابو برباد ته وګورې داسې خلک نه به توبې وباسه چې مطلب دا د ریډینګ پوره نه دی او بل نه به دې په توک راولي ځه ځه چې ورپسې ځو
ښکلې هوا ده ښکلې ښکلې هوا ده وګورئ که نه ښکلې ښکلې هوا ده بې خو باسي سړی نه ښکاري یخ یخ هواګانې دي تازه تازه هواګانې دي چېرې کوم ځای نه اواز راځي خدای دې بیخ ته بجلی وځي روکه دې بجلی شي زمرې چې رانه شي روکېږه اړه په کار مې نه دی ادم نشته او بوی شته توره داسې مخکې ګورم ښکلې هوا ده ښکلې ښکلې هوا ده وګورئ که نه ښکلې ښکلې هوا ده وای ته خدای دې بې خو باسه واه 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 ګورې مامې د اور په سر یې مقل دی قسم په خدای چې توره ټول نه هوښیار یې ځکه چې بره په اونه کې ناست یې هوا خو برباندې یخه یخه لګي ښکلې ښکلې پرې خدای دې تباه و برباد کړه پیشکې هسې نه چده کې باخر اوالو چې دا پیشکې کم دی که دلته کې ښه تېره خولې کې یې ونیسي دا کوسه څه به دې وخوري زه راکوزېږم نه نه راکوزېږي نه وانه شکر دا عمر دا باخه بره خولې کې اوچت کې وبه چې دا چرمخکې په اونه کې څه کوي بل کار کوه رخشه ځه په شلقو لګي رخشه وای خدایا وای خدایا نو په ظلم ستړی شوما څلور نیمې غنټې یا مسلمانانو وشوې چې دا پکې باندې څلور نیمې غنټې د کمپیوټر باندې او دا بجلي به لا راځي خدایا غر کړي لالا بجلی نه راغلې په سترګو ړوند شي او د دې ټټو پوزې نه خلاص شي او دا بروزه نه ده دا ده نه خدای ودروړوه نو ته دې ته وګوره کم ده کم ده نشته بجلي داسې چل دی داسې چل دی چې بجلو والا پسې ځو دا چې ځو که نه ګرېب ته ځان رسو پوه شوې دا بجلي بندېږي او را بندېږي لاس پې وړه ماته بس اوس ګوره تماشه کوه بچ پکې وایه بس پکې وایه بچ پکې وایه بس پکې وایه ځه چې ځو ځه چې ځو یارو خبره هغه بجلی والا څوک دی هغه بټن چې ښکته کوي پورته کوي دې خوا راشه هلکه وعلیکم السلام یاروره ستا د لاسه خو موږ تباه و برباد شو ته انښتې دا بټن ښکته کوې او پورته کوې ښکته کوې او پورته کوې ظالمه د قربانۍ غوښې دې راته سا کړې 15 غنټې د لوډ شیډینګ 15 غنټې کې 1 غنټه بجلي راځي او 15 غنټې نه ووایم بچ پکې وایه یارورا دا کې زما شکار نشته دا خو د بره نه بندېږي ما ته وګوره او دا زما ډیوټي ده نو چې ستا ډیوټي ده یارورا خبره وره راشه دې خوا راشه دا څه چل دی شورم جو خیر خو دا یارورا ځه ته ځه وایي کولا ته مخې ته ودرېږې نه خدای دې صاحب دا څه چل دی ما ته ووایه یارورا داسې چل دی چې دا بجلو کې نوکر دی په دې واپډا کې دې په هغه بټنه باندې مقرر دی 15 غنټې خو په موږ باندې ګوره لوډ شیډینګ بي راخوشي دي اورې 15 غنټې بجلي نی او 1 غنټه بجلي او هغه 1 غنټه هم پړقه پلوقتې په خپله نه نه نو تاسو ورته راګورئ ویم دا سر سر پې ووښئ یارورا تاسو خو زما خبره اورئ که نه دا کومه چې غټه بټن ده که نه دا هغه بجلۍ چې ته خوړېږي دا لوس شوې ده ما یې مړه ستړي کو زه یې راښکته کړم هغه بیا به راشي بیا یې راښکته کړم نو بیا به راشي نو یاره دا خو دې کې خو زما څه کشور د بره مې اډر کړی خو لا منظور شوې نه ده یاره دا څنګه حکومت دی چې یو بټن تاسو نشئ ټیک کولی وایم بچ پکې وایه په ایمان کې دې ژوندي پرېږدو بیا بې راباندې کې ګورې زما خبره واورئ داسې کار دی که نه چې زما نوم ماته کېږي زه چې یو پرې غږ شم بیا نه را پیدا کېږي وایم بچ پکې وایه